बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तानो नन पे खास और ढेर मुहिम और दास टॉपिक چې په دې باندې اکثر علما خبره نه کی لیکن زپی خبره کول ضروري غواړم چې زپی خبره وکړم ځکه چې اکثر او بیشتر داسې فون کال داسې اس ام اس داسې سوالات زنانو کی چې په دغه حواله سره بیا رهنمایي کول او په دغه حواله سره معاشري تفوه ورکول شری حواله سره هم او داغې نه علاوه دنیوي حواله سره هم خپل معاشري تفوه ورکول انتهایی ضروري. مثال طور پر یو زنانه سوال وکړو چې زما خاون یقیني طور پر واده کړل د واده نه بعد ظاهره خبره ده چې کوم جنسي خواهش ته د هغې پوره کولو لپاره هغه کردار یعنی کوشش نه کوي چې هغه زما جنسي خواهش پوره کړي. حالانکه څه بیمار نه دی یو کس داسې چې بیمار وي یا سم عذر وي دغه عذر نشته او د دې حد پورې چې زناکاری بدکاری کې مبتلا دی په غلطو طریقو سره چې خپل خواهش ته پوره کړي لیکن په حق حلال طریقې سره زما خواهش نه پوره کړي. او دا صرف دی زنانه پیغام نه دی بلکې ډېر شي زنان داسې دي چې هغه د دا مسله راپېښوي خاوند چې کوم دی هغه سګي خپل خزه موجود وي لیکن د هغې چې کوم حق دی هغه نه ادا کوي چې کوم د الله رب د طرف هغه باندې ضروري دی فرض دی واجب دی هغه نه ادا کوي لیکن په حرامو طریقو سره بدکاریانو په ذریعہ باندې هغه چې کوم خواهش دی هغه پوره کوي او په حلال طریقې سره پوره کوي. په دې حواله سره زما نور هم لیکچر موجود دي چې کوم زنا دا بدکاری دا د دې څومره نقصانات دي بشمار نقصانات دي دغه خو حد نشته لیکن په حلال طریقې سره یو کس خپل خواهش پوره کوي په حلال طریقې سره یو انسان یو مسلمان یو ځوان علی خپل خواهش پوره کوي نو د دې فائدې څه او یقیني طور پر د دې صرف جسمانی حواله سره نفسیاتی حواله سره فائدې نه دي بلکې دین اسلام شریعت په دې حواله سره زموږ سره رهنمایي کړل په دې حواله سره تاسو مخې ته بعض احادیث هم بیان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کله یو نارینا یو خاوند راولي خپل د خځې لاس پلاس کې واخلي د مانوس کولو د پاره او ظاهر خبره چې لاس پلاس کې واخلي نو په دې باندې الله رب العزت دومره خوشاله شي چې یو نیکی ولول او بیا چې په غاړه کې لاس ورکړي نو په دې باندې لس نیکیانې ورکړي الله دې دومره زیات خوشاله شي. او بیا چې کله هندسري شروع په حلاله طریقې سره نو دا د دنیا او ما فيها نه بهتر یعنی په دنیا او په دنیا کې د سدي د ټولو نه بهتر دغه عمل دی په دې باندې دومره زیات الله حضرت خوشالي چې زما دا بندا حلال لار اختیار کړو د حرام نه ځان وساتو. او بیا چې کله دا انسان دا نارینا غسل کوي نو د غسل په دوران کې چې کله دی او باجی د دې په جسم باندې څومره اختوي د هر یو اخت په بدله باندې د الله حضرت یو نیکی ورکی یو ګناه معاف کی هر چې وختره داغه په بدله کې پتا سو اندازه ولګوي چې د سیمګونو بلکې د هزارو په تعداد کې د انسان په جسم باندې د نارینه په جسم باندې اختوي دغه یو وخته په بدله یو نیکی یو ګناه معاف او یو درجه بلند په دې باندې الله حضرت دومره اجر عطا کوي. او د دین علاوه نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو فرمان مطابق چې کوم انسان خپل خواهش په حلال طریقې سره پوره کوي خپل د کور والا سره هم استریوږي په حلال طریقې سره ظاهر خبره ده نو الله حضرت په دې باندې د صدقې ثواب ورکړي. صحابه ورته د الله رسول په هم استری باندې هم الله حضرت د صدقې ثواب ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جی ها چې کله تاسو په حرامه طریقې سره خپل چې شرمګاه د استعمال کې په هغه باندې ګناوي کوي صحابه ورته د الله رسول په هغه باندې ګناوي نو فرمایي چې باغی باندې ګناوي چې په حلال طریقې سره په دې باندې ثواب هم دي. او دینی حواله سره خو بشمار فائدې دي ظاهر خبر ده الله حضرت رشتہ پیدا کړی دی امر چې په حلال طریقې سره د انسان چې ضرورت هغه پوره کیږي. او امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دا جما چې ګمدا هم استری چې ګمدا د جنت د لذتونو نه یو لذت چې هغه الله د دنیا کې دی انسانانو تور کړ. او دغه شانتي جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه خوراک سکا روټي او بو د انسان ضرورت دغه شانتي
جما هم استری هم د انسان ضرورت دی. د دې نه بغیر انسان ظاهره خبره ده د انسان په صحت باندې اثر کوي. کچري د انسان خواهش په حلال طریقې سره نه پوره کوي او بیا ظاهره خبره چې کوم انسان په حلال طریقې سره خپل خواهش پوره کوي نو د دې بشمار فائدې جسمانی حواله سره هم نفسیاتی حواله سره هم دي. یعنی کم کسان نفسیاتی حواله سره د ډیپریشن شکار وي، د دباو شکار وي، د ذهني دباو په دماغ باندې بوج وي. اکثر کسان چې په مسافرۍ کې وته د دې مسلې راپېښه کی نو چې کوم انسان خپل خواهش پوره کوي په حلال طریقې سره او د نفسیاتی جسمونه بیماریاں دي هغه دې څخه ختمي. د دې په ذریعہ باندې چې کوم سروټونین لیول وي چې کوم د دماغ یو خاص کیمیکل وي هغه چې کوم دی خپل لیول ته برابرېږي د دې عمل سره چې په حلال طریقې سره. او د دې نه علاوه جسمانی حواله سره هم ظاهر خبره ده څنګه چې روټي خوراک او بس کل انسان ته کېږي انسان وږي کېږي چې تر څو پورې روټي او بنیس کړي داغه تندا یا داغه لوګن نه ختميږي. دغه شانتي د انسان چې کوم جنسي خواهش ته هغه هم چې نه پوره کېږي نو انسان په دغه حواله سره جسمانی حواله سره هم ډیسټرب کېږي د جسم باندې اثر کوي. نو چې کوم انسان په حلال طریقې سره خپل د خواهش پوره کوي نو د جسمانی حواله سره هم د صحت برابري او دغه شانتي جنسي حواله سره هم د صحت برابر. چې کوم انسان په حلال طریقې سره دا سینه چې د دین یو کار جوړ بلکې خپل قوت خپل طاقت خپل د صحت په مطابق او خپل د کور والا د صحت په مطابق چې کوم کس خپل د حاجت پوره کوي نو یقیني طور پر د صحت لپاره جسمانی صحت لپاره هم جنسي قوت لپاره هم دا انتهایی فائدہ مند دي. او د دین علاوه د دې په ذریعہ باندې چې کوم رشتہ وي د خځې د خاوند خوشگوار ازدواجی زندگی په هغه باندې ډیر غټ اثر کوي. یعنی د دې په ذریعہ باندې د خځې د خاوند چې کوم رشتہ دغه مزید مضبوطیږي او د دوه واپس کې مینه محبت پیدا کیږي. تاسو ما دا وایي چې کوم نارینه را لګي خپل خځه پریدي او په نور خځو په سيزيات کې خپل حاجت پوره کوي نو داسې نارینه سره باندې داسې خځه مینه محبت وساتي بلکې داسې زنانه به بدل شي او هغه بیا بدکاري ته چې زما خاوند په نور په سيګرځي بیا به داغه خځه چې کوم هغه په نور په سيګرځي او دې سره چې کوم دې ازدواجی زندگی دا خوشگواری او د دې په ذریعہ باندې دا مینه محبت الفت په دې کې اضافه کیږي او کور چې کوم دی هغه بیا د سکون باعث او خزه چې کوم دی بیا خپل په خاوند باندې نور مهرباني کوي. لیکن کچې خاوند را لګي ساسو چې مخکې ما څنګه خبره وکړه هغه را لګي خپل د خزه حق نه ادا کوي یقیني طور پر دی بیا مجرم هم دی د الله په نسبت باندې دی مجرم دی چې دی زی چې کوم خپل د خزه حق ته هغه نور دور کوي نو دا حقوق العباد دي دا د بندگان حقوق دي اور الله رب العزت خپل حق معاف کی منصو روزہ زکات حج وغیرہ دا معاف کی لیکن د بنده حقوق چې تاسو پورې هغه بندا نه معاف کړي هغه انسان نه معاف کړي الله رب العزت نه معاف ځکه په یو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې با د ټول نمک کې د خزې د خاوند حساب کتاب کی نو دا په دې حواله سره دا چې حقوق العباد دي د خزې حقوق د خاوند حقوق دا با ادا کوي کچري نه ادا کوي په دې کې کمی کوتاهي کوي یا را لګي د خزې حق چې کوم دی هغه بل چا نه ورکړي نو یقیني طور پر دا حق تلفي دا او په دې باندې با د قیامت پر ورځ باندې دغه خزوي دا دغه لاس او اساس غریبان ده بهرحال که په دنیا او په آخرت کې خپل ځان د بدنامۍ نه خپل ځان د ناکامۍ نه خپل ځان د تباہی او بربادۍ نه بچکول غواړي نو په غلط طریقو سره په حرام طریقې سره خپل خواهش کوي هغه پوره کوي او په حلال طریقې سره کوم طریقه الله حضرت تم خو خدا الله حضرت کی تاسو نیکی درکې الله په خوشحاليږي او د کور جوړولو او دغه شانتي ستاسو چې کوم کور والا دي ستاسو چې کوم خزه خاون چې کوم واپس کې رشتہ ده دا با نور چې کوم مضبوطي کی مینه محبت پیدا کیږي خوشگوار ازدواجی زندگی وي. الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ ټول مسلمانان د هر قسم له حرام کاري نه بدکاري نه زموږ ټول حفاظت وکړي او د یو بل حقوق ادا کولو توفیق نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.